درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان کامیر هوایی شرکت خپل 3 مسافروړونکي الوتکې ایران ته ولېږدولې. د ایران د هوایی چلند اداري ویان محمد حسن پرون پنځشنبه وویل د کابل پر هوایی ډګر د تروریستي برید د احتمال په اړه له خبرداري وروسته د کامیر هوایی شرکت خاوند غوښتنه وکړه چې خپل یو شمېر الوتکې به د ایران هوایی ډګرونو ته ولېږدوي. د زیبیش په وینا تر اوسه پورې د کامیر 3 الوتکې د ایران په هوایي ډګرونو کې کېناستې دي. د په وینا په دغو الوتکو کې سپرلۍ نه وه. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت له خپلو اتباعو وغوښتل چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورنشي ځکه پر دغه هوایي ډګر د تروریستي حملې خطر شته. نیوزیلند، برطانیه او استرالیا هم خپلو اتباعو ته د ورته خطر خبر ورکړی و. له دې خبرداریو څخه څو ساعته وروسته پرون د کابل په نړیوال هوایي ډګر مخته په 2 انتحاري چاودنو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. بلخوا د اوبو د تنظیم چارو ملي ادارې د ټولنیزو رسنیو هغه اوازې رد کړلې چې د کمال خان بند اوبه دي خوشې شوې وي. د ادارې په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د کمال خان بند د اوبو خوشې کېدو په اړه خپرې شوي اوازې دروغ دي او سږکال د وچکالۍ کچه زیاته ده او په دې بند کې به زیاته کچه اوبه هم نشته ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.